السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، زموږ دغه ویډیو چې تر هر یو مسلمان پورې ورسېده، مخکې در سره شیر کړئ چې ترڅو د پاکستان تر هغه علما چې هغه ځان ته حقاني او رباني علما یې، هغه ځان ته د الله د اوامر د تابع ځانونه بولي، هغه د الله او د رسول اوامر په ځان کې جمع بولي. دغه ویډیو زمونږ تر هغې پورې ورسوئ. تر راتلونکي 18 کالو کې به د پاکستان د ځوان نسل د ټولو یا د اکثره نکاح به په حرامه طریقه کیږي. د ویډیو تر اخره وګورئ، نو ان شاء الله په خبره پوهیږئ. بیا اوس څو ورځې مخکې په پاکستان کې، بیا خصوصا په کراچۍ ښار کې یو فابریکه هلته په کار باندې شروع کړې ده چې په هغه فابریکه کې بیادبي معاف د زنانه پی خرڅیږي. هغه فابریکه د زنانو نه پی اخلي، زنانه خپل پی وروړي هلته خرڅوي، او هغه فابریکه بیا هغه پی په بوتل او په پاکټ کې بندوي او د پاکستان په ماشومانو باندې خوړل کیږي. هغه علما د پاکستان ولې په دې خبره باندې چوف دي؟ ولې دا خبره خلکو ته نه کوي؟ زه د پاکستان علماو ته د یو عادي طالب بلکې د یو مسلمان په حیث باندې دا خبره کوم چې تاسو د دې اختلافات نه تیر شئ، چې یاره 8 رکعاته تراویح دې وکړئ، 20 رکعاته دې وکړئ، لاسونه دې په نامه باندې نیولي، لاسونه دې په سینه باندې نیولي دي، یاره پښې دې په مانځه کې تنګ ایښي، یاره پښې دې ازاد ایښي په مانځه کې. د دې اختلافات نه تیر شئ، هغه څه ته فکر وکړئ چې په هغې باندې سړی د اسلام نه وځي. هغه خلک چې د مونږ مسلمانان د مونږ نه بلې خواته د کفر خواته روان دي، د هغې باندې ولې غور او فکر نه کوي؟ دا خبره انشاءالله چې هیڅ به مبالغه نه وي، هیڅ به غلطه نه وي چې پاکستان چې دی، د پاکستان ملک، د پاکستان حکومت هغه د کفارو یوه ننڅکه ده چې هغه کفار په کوم طرف وغواړي ګډوي، چې څه ورباندې وغواړي ورباندې کوي، او په ښه ویال تندي پاکستان ورته عملي کوي. نن یو قانون په پاکستان کې تصویب کیږي د مشرانو د طرفه، هلته چې یو فابریکه، دا خو د هر ملک اصول دی، په دې کې هر څوک پیږي چې په یو ملک یو فابریکه په کار باندې شروع کی، نو د حکومت نه به اجازه لیک اخلي. چا دې ته د اجازه لیک ورکړو؟ چا دې ته دغه د کار د شروع کولو اسناد ورکړي دي؟ همدغه حکومت ورکړي. په دغه حکومت باندې د کفارو د طرفه منل شوي چې هلته د زنانه پی اخیستل کیږي، هغه په فابریکه کې بیا په ماشومانو باندې د فابریکې نه تولیدیږي، هغه بیا په ماشومانو باندې خوړل کیږي. دا خو د مونږ په اسلام کې حکم دی، کوم ماشوم چې د کومې زنانه پی وخوړي، نو هغه ماشوم بیا د دغه زنانه رضاعي زوی کیږي. نو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي د رضا نه هغه څه ثابتیږي څه چې د خپل مر او فلور نه ثابتیږي، نو دا د دې رضاعي خور او ورور بلل کیږي. دغه ماشوم چې د یو زنانه پی وخوري یا ماشومه د زنانه پی وخوري، دغه ماشوم او ماشومه خپل مابین که خور او ورور کیږي. 18 کاله وروسته به دغه ځوانان، دغه ماشومان په پاکستان کې ودونه کوي. دوی ته به دا پاته نه لګي چې د خپل خور سره واده کوي، د خپل ورور سره واده کوي، د چا سره واده کوي. ولې هغوی به دا پی خوړلې وي، د هغې پی د وجې نه به یو د بل خور او ورور ګرځېدلی وي. نو لیکن دا پته به هېڅ چاته هم نه وي، هېڅوک به په دې خبر نه وي چې دغه د چا پی مو خوړلی دی. دغه خلک دغه پی په خپل ماشومانو باندې خوري. نو زه د پاکستان علماو ته په اول سر کې وایم چې د الله په خاطر نور د دغه فرعي مسایلو د اختلافات نه تیر شي، د دغه وړې وړې مسایلو د اختلافات نه هغه څه ته فکر وکړئ چې په هغې باندې د مونږ خلک د اسلام نه وړي. او په دویم قدم کې د پاکستان په مسلمانانو باندې، په عوامو مسلمانانو باندې غږ کوو چې د دې قسم پیو د خوراک نه، دغه پی په خپل ماشومانو باندې د خوراک نه ځانونه وساتئ. هیڅ کله په خپل ماشومانو باندې دغه پی مه خورئ. الله دې وکړي چې ټول دې مونږ په دې خبرې د الله د رضا په خاطر وګرځوي، او الله دې تر ټولو مسلمانانو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.